دا یو خور سوال کړی دی چې دا دنګ پیزار او دنګ سینډل د زنانو دپاره استعمالول څنګه دي او په څومره مقدار کې چې دنګ یې نو استعمالول جایز دي. الجواب یاده کړئ دا مسله چې کوم ملګري ناست دي څوک مې ویني څوک مې اوري او خپلو کورونو کې خپلو خویندو ته میاندو ته ښځو ته ټولو ته یې بیانه کړي. دا دنګ پیزار او سینډل استعمالول د زنانو دپاره دا نه دي جایز، ځکه چې دې کې یوه وجې درته بیانوم ولې نه جایز. یوه وجه دا ده چې دې کې نقصان دی دې زنانه ته او یره ده د ولیدو، او شریعت موږ ته دا ویلي دي چې د خپلو ځانونو به حفاظت کوئ. ولا تقتلوا انفسکم ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، هغه ځي ته لاسونه مه اچوئ چې تاسو پکې هلاک کېږئ. یو وجه دا ده. دویمه وجه دا ده چې دې کې دوکه ده او دا زنانه دنګه ښکاري د هغه قد نه چې کوم د دې خپل دی، نو دې کې دوکم دننه ده. درېیمه دا چې په دې کې ښایست راښکاره کول دي پردو خلکو ته، او الله یې دې نه منع کړې ده ولا یبدین زینتهن، او دا زنانه به خپل ډول نه راښکاره کوي مګر هغه چاته چې ښکاره کول جایز دي، لکه خاوندان شو د پلار په مخ کې، لکه هغه ځایونه ښکاره کول چې د هغې شریعت اجازت ورکړی دی، مخ، لاسونه، ویښته د سر، او اسخر شو، زوی شو، د خاوند زامن شو، رونه شو، رواره شو، خوریی شو، دغه به استثنایي خبرې دي. دوه وجې شو که دوه که درې. څلورمه وجه دا ده چې د دې د لاسه دا زنانه لږه مخې ته مایلوي، مخې ته کږوي داسې. خیر م کړی کومه زنانه چې دنګ سینډل اچي دا نیغه نه وي مایلوي مخې طرف ته، نو حدیث کې وعید د هغه زنانو دپاره راغلی المائلات الممیلات چې کږي او نور خپل طرف ته کږوي. نو یره ده داسې نه چې دغه حدیث کې داخلي شي. څو وجې شوې؟ څلور. پنځمه وجه دا ده چې د دې د لاسه ملا کې بیماري لګېدی شي، ملا ته تکلیف ملاوي، نو د دې د لاسه منع ده. پنځمه وجه هغه دا ده چې د دې دنګ سینډل او دنګ پیزار داسې اواز وي چې هغې نه فتنه جوړېږي. کله چې زنانه دنګ پیزار پخپو کړي او دنګ سینډل او روانې او ټک ټک کوي، نو د دې نه څه جوړېږي؟ فتنه جوړېږي. نو ځکه د دې استعمالول نه دي روا. څو وجې شوې؟ اوومه وجه یې واله په دې کې تشبه دی په فاسقاتو سره. هغه زنانه چې هغه ډماني او د فلمونو سندرو والا او بېدینه زنانې، نو د هغوی د پیزارونو دغه شکلونه او دغه طریقې، نو دې کې د هغوی سره تشبه دی. او فاسقات د بني اسرائیلو دا به درته فایده ذکر کړم. بني اسرائیلو کې چې کومې فاسقې زنانې وي د هغوی هم دا طریقه وه. حدیث کې راځي امام ابن خزیمه رحمه الله راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زنانه تذکره کوله په بني اسرائیلو کې وی کانت قصیره، هغه ډېره چیته وه، هغه زنانه چیته وه. واتخذت رجلین من خشب، نو ځان له پیزار یا خپې د لرګي جوړې کړې. خپې د لرګي دي مطلب دا کوي چې یعنی پیزار یې د لرګي جوړ کړو او دنګ دنګ پیزارو، دا یو قسمه خپه شوه د لرګي. او ځان له یو ګوتۍ جوړه کړه چې هغه ګوتۍ د برې نه بنده وه، له غلق و طبق، هغه ګوتۍ د برې نه بنده وه او دننه خالي، او په هغې کې خوشبو ور واچوله په دې ګوتۍ کې. او د دوو زنانو په منځ کې روانه شوه چې هغه دواړه ډېرې دنګې وي،
نو خلکو دا کتو چې دا دوه خو مونږ پېژنو خو چې دا درېیمه څوک ته نو ویې نه پېژنده چې دا څوک ده ځکه چې دا خو معروفه د زنانه په دی چې دا خو د قد نه چیته ده نه دا بل څوک ده نو خلک هم دوکه کړو او دویمه دا چې کله به د نارینهو په مخ کې تېرېده نو دا ګوتۍ به یې کولاو کړه چې دا خوشبو په هغوی ولګي بل دا چې د نارینهو په مخ کې به تېرېده او داسې دنګه به هغوی ولیده او دا ټکا به یې جوړه کړې او د لرګي خپې وې او پوندې غټې غټې لګولې وې نو د هغې د لاسه به هلکان نارینه په فتنو کې اچول نو دا د بني اسرائیلو کمې فاسقې زنانه چې وي د هغوی هم دا حال و هغوی به دا دنګ دنګ سینډل او دا دنګ دنګ پیزار استعمالول چې هلکان په فتنه کې واچوي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي خو د دې خور دا سوال دی چې بیا څومره دنګوالی څه حرج نه دی نو پای کې عرف ته واپس کېده غواړي د هر وخت خپلې خبرې دي چې دومره مقدار کې دا پونده دنګی چې دنګوالی ورسره نه ډېرېږي ډېر لکه فرق ډېر نه راولي هسې معمولي غونته کې دنګې او دا زنانه د هغې د لاسه مایله کېږي نه نقصان ورته نه رسي نو بیا پکې څه حرج نشته ځکه چې داسې خو پیزارونو ته پوندې راځي او څه نه څه پیزار چې هغه څه دنګي خو مطلب دا نه چې هر پیزار چې هغې ته پوندې دا حرام دی نه چې دومره اندازې کې ورته پوندې چې هغه څه فرق نه راولي د زنانه په قد کې یا که راولي هسې چې معمولي پته هم نه لګي او فتنه تی نه جوړېږي زنانه ته تی نقصان نه رسي نو بیا څه حرج نشته خو دا بعض موږ لیدلي په خپلو سترګو باندې دومره پونده دی دومره او چې دومره پوندې دا فرق راولي په دنګوالي کې که نه دا انچ دوه څومره فرق راولي او چې دومره پوندې وفو کړي خپې هم خرابه شي د راولېدو یره هم ښه داسې په کوم شوي دي ګورئ چې په ډک بازار کې زنانه راولېدلې ده داسې په کوم شوي دي په ډک بازار کې زنانه راولېدلې ده او بې پرده شوې ده نو کله چې داسې کار څوک کوي چې هغه د شریعت خلاف وي نو په هغې کې لازم نقصانات والله اعلم